درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه واورئ. طالبانو د نظامی کمیسیون ترڅنګ د صحت، اقتصاد، تعلیم او تربیه په شمول د نورو کمیسیونونو ترڅنګ د عالی تحصیلاتو په نوم یو څنګه هم لري. پرونی د سولې د هوکړې تړون د هیواد افغان ملت او مسلمانانو لپاره یو ستره صوبه بللې او ټولو ته د مبارکۍ مراتب وړاندې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ له بلنې سره یو شمېر سیاسي مشرانو د ارګ په هغې غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې خپرولو ته ځانګړې شوې وه. تېره ورځ په کابل کې د امریکا او ناټو چارواکو له افغان حکومت سره د ګډو همکاریو یوه اعلامیه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې پر طالبانو له نږدې نظر ساتي چې خپلې کړې ژمنې څه ډول ترسره کوي. پامپیو تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سره د موافقې د لاسلیک کېدلو وروسته خبریالانو ته ویلي، اوس به وګورو چې طالبان څه ډول عمل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د اندېښنې په لړ کې له افغانستان سره د چمن پوله د ټاکلې مودې لپاره وتړي. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه لیک صادر کړی چې په لومړۍ مرحله کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پل سره له سبا له دوشنبې ورځې 2 مارچ څخه تر راتلونکي 2 ورځو پورې وتړل شي. د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د وسلوالو کسانو په برید کې یو زرګر وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د تخار د امنیتي قومندانۍ وایان سمونیار خلیل اسیر کپ په 11مه په ژواک ته داسې ویل چې نن له غرمې مخکې د تعلقانو ښار په مرکزي چوک کې وسلوالو غلو پر زرګرانو برید کړی و. سعودي د رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوي تړون به په افغانستان، سیمه او نړۍ کې د امنیت لامل شي. راپور کې راغلي دوی د افغان په مشرانو د سولې پروسې ملاتړ ته ژمن دي او په دې باور لري چې دغه تړون به په بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هم هواره کړي. د سولې لپاره روانې پاشلې هڅې سره منسجمې کړي. غني په کابل کې د اوسنۍ ادارې مشر اشرف غني وایي چې 15,000 طالب بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ کومه مخکینۍ ژمنه یا شرط وجود نه لري. پرون د هود په 10مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په ترسره شوې توافقنامه کې راغلي چې د مارچ میاشتې تر 10مې نیټې پورې به 15,000 طالب او زر د کابل ادارې جنگي او سیاسي بندیان خوشي کیږي. خو اوسمهاله ولسمشر اشرف غني وایي چې د یادو طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه له امریکا سره کومه موافقه نه لري. دی زیاتوي چې امریکا په دې برخه کې یوازې اسانتیاوې رامنځته کوي. ټرمپ د امریکا ولسمشر ویلي که طالبانو سره لوزمنامه په سمه توګه عملي نشي د جنگ میدان ته ستنېدلی شي، خو هغه هیله ښودلې چې د دې ضرورت به نه پیښیږي. نوموړي په یو خبري غونډه کې دا لوزمنامه مهمه وبلله او ویل چې دې سره یې د افغانستان کې د خپل اوږدې جګړې ختمولو خواته مضبوط ګام اخیستی دی. مزار شریف په مزار شریف ښار کې د ښاروالۍ او د دې ولایت یو شمېر میرمنو او نجونو له طالبانو سره د امریکا د هوکړلیک لاسلیک کېدا په خوښۍ د دې ښار په 6مه ناحیه کې نیالګي کېنول. دوی د سولې شعارونه ورکول او له نورو خلکو غوښتل چې د خپل هیواد د زرغونتیا او امن په موخه دې په خپلو سیمو کې نیالګي کېنوي. کورونا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي له ایرانه د ایستل کېدونکو افغانانو په منځ کې د کورونا له وایرس خپرېدو یې اندېښنه ډېره شوې ده. تر اوسه افغانستان کې د کورونا یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. کرکټ افغانستان ملي لوبډلې په یو تمریناتي سیالۍ کې د ډیلي لوبډلې ته د 80 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې تمریناتي لوبې پچه افغان لوبډلې ګټلې وه او خپله توپ وهنه کړې وه چې د باران د اورښت له امله 19 اورونو ته راکمه شوې وه. په افغان توپ وهونو کې رحمان الله ګربز 64، نجیب الله زدران او اصغر افغان 80 او کریم جنت 32 منډې وکړې. افغان لوبډلې د 19 اورونو په لوبولو 211 منډې کړې وې. کرزی مخکینی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک هرکلی دی او دغه تړون د افغانستان د جګړې د پای او د سولې لپاره ستر ګام بللی دی. کرزي د دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړلیک په قطر کې لاسلیک شو. په هیواد کې د روانې خونړۍ جګړې د پای او سولې لپاره یو ستر ګام دی. مخابرات وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد فهیم هاشمي وایي د حکومت تر واک لاندې د سلام مخابراتي شبکې د انټرنیټ بیې کمې کړي دي او د نورو مخابراتي شبکو انټرنیټ به هم ارزانه شي. نوموړي د ولس ژغورنې ټولنې له مسؤلینو سره ژمنه کړې ده چې د انټرنیټ کیفیت به لوړ او بیې به یې راکمې کړي. که څه هم موږ د قانوني صلاحیتونو او مسؤلیتونو پر اساس د انټرنیټ په عمده بیو کې 10 سلنه او د سلام مخابراتي شرکت په پرچون بیو کې 60 سلنه کموالی راوستی دی،
خو بیا به هم ستاسو پر وړاندیزونو د غور ترڅنګ پر دې ناخوالو له مسؤلو اړخونو سره بحث وکړو. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما مشر ته د ماچی اماماتو ویلي چې ټول اړخونه باید د جګړې د ختمولو لپاره رښتینې ګامونه پورته کړي. نوموړي د اورکم تېره اونۍ بریالۍ بللې او زیاته کړې ده چې دغه موده باید وغځېږي. په اړه یې باید هڅې دوامداره شي او هیلې ښودلې ده چې دا به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. د یونما له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د هغه له قوله ویل شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته اوس ټولې لورې باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتوني ګامونه واخلي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.